الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یورور پختنه کړې ده چې که وینه د زخم یا ټپ په خوله کې ودرېږي ونه بهیږي آیا اودس ماتیږي که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، وینه او یا هم نو ژړې اوبه چې کله د انسان د بدن یا زخم څخه راوځي نو تر هغه وخته اودس نه دی په مات تر څو وخته چې دغه وینه یا دغه ژړې اوبه د هغه زخم څخه بهیدلې نه وي، تجاوز یې نه کړی و بل پاک ځای ته. نو که چیرې د دې زخم څخه وینه یا نو وبهېدل و پاک ځای ته ورسېدل نو په دغه صورت کې بیا اودس مات دی. که ونه بهیږي بل پاک ځای ته صرف د دې زخم په خوله کې ودرېږي اودس نه دی ور معلومات. الهدایه اول جلد 13 صفحه. فصل في نواقض الوضوء. مراقي الفلاح 93 صفحه. فتح القدير اول جلد 13 صفحه.